تاسې ملایي ما منلې ده او خپله ملایي نه در باندې منم، خپله ځان در سره ملګری شریک بولم، صاحب ملګري یې سره، او تاسې ملایي مسلمه ده. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نن سبق کې د دې حدیث مبارک متعلق اول خبر د تطبیق د حدیث د ترجمه الباب سره ده. معترض اعتراض کوي چې عنوان ده کیف کان بدء الوحی الی رسول الله صلی الله علیه وسلم. دیو د ظاهر نه دا معنا معلومیږي چې په دې کتاب کې په دې باب کې د وحی د اول مرحله نه بحث کیږي. او په حدیث مبارک کې د وحی بیخي نوم نشته، نه د اول ورځې د وحی کیفیت ده پکې او نه د نور زندگی د وحی کیفیت ده پکې، د وحی بحث بیخي نشته پکې. نو لہذا دا حدیث مبارک د دغه ترجمه الباب د عنوان لاندې ذکر کولو څه مناسبت ده؟ جواب: څوک داسې وایي چې دا حدیث مبارک حضرت امام بخاری رحمه الله د خطبې په حیثیت مخکې ذکر کړی ده د کتاب، نه د اثبات ترجمه الباب دپاره. نو یې ترجمه الباب سره د مناسبت نه وي، صرف دی دا تنبیه کوي چې اما تصنیف په وحی غیر مطلوبه کې ده او په صحیح نیت باندې ده چې د الله تعالی رضا ده پکې. لیکن دا جواب ضعیف، ځکه که د خطبې په حیثیت وای بیا خو به د باب عنوان نه مخکې دا ذکر کوه. دوم جواب څوک کوي چې دا حدیث مبارک امام بخاری رحمه الله د اثبات ترجمه الباب دپاره نه د تصحیح د نیت دپاره ذکر کړی چې د اوله نه طالب چې علم حاصلوي نو د اول حدیث مبارک نه دا زده کړي چې مدار د کامیابی په اصلاح د نیت باندې ده. مدرس که درس کوي هغه باید نیت صفا کړي، مؤلف چې تصنیف کوي هغه باید نیت صفا کړي، واعظ چې وعظ کوي باید نیت صفا وي. هر عبادت چې مطلب کوي هغه به په خالص نیت باندې کیږي. نو مقصود تصحیح د نیت ده، نه اثبات مدعا. خو په دغه جواب باندې هم د غرض کیږي که چیرې صرف تصحیح د نیت کې مطلوب وای بیا خو به د باب د عنوان نه مخکې دا حدیث مبارک ذکر کوه. لکه صاحب المشکات د کتاب الایمان عنوان ذکر کوي، د کتاب الایمان تر عنوان مخکې دغه حدیث راوړي. دریم جواب چې هغه ښه جواب ده هغه دا ده چې دا حدیث مبارک د ترجمه الباب سره مناسبت لري. ولې؟ ځکه په حدیث مبارک کې هجرت ذکر شوی ده. هجرت د خپل وطن پرېښودل بل وطن ته تګ چې تشریح بیا په سبا سبق کې اوږده را روانه ده دغه ته ویلی کېږي. او په شریعت کې د ګناهو پرېښودن ته هجرت ویلی کېږي. المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. اوس دغه هجرت چې وطن ترکول دی پکې حضرت پیغمبر علیه السلام 2 هجرته کړي دي. یو هجرت چې هغه 6 میاشتې دته خوبونه شروع و، کله یې پرېښی غار حرا ته لاړ، په مکه معظمه کې دننې کله یې پرېښی غار حرا ته لاړ. یو هجرت دا وکړو. دوم هجرت بیا مکه معظمه یې پرېښوه مدینې منورې ته لاړ. هغه اول هجرت
چې کله یې پرېښی غار حرا ته لاړ هغه د اول وحی د نزول ځای وګرځېدو. اقرأ باسم ربک دا 5 آیاتونه چیرې په نازل شوه؟ په غار حرا کې. او دوم ځای د هجرت ځای د ظهور د وحی وګرځېدو، په علانیه باندې دعوت شروع کېدن او امارت اسلامی اعلانول دا ټول په مدینه منوره کې وشوه. د دوم هجرت ثمره وه. نو په دغه حیثیت چې دلته د هجرت عنوان کې ذکر شوی، د هجرت ابتدا چې غار حرا ته وه هغه سبب د اول د وحی، نو د دغه بدء الوحی سره مناسبت ده. او بل جواب چې دا حدیث د ترجمه الباب سره مناسبت لري هغه دا ده چې شان ورشا کشمیری رحمه الله علیه وی چې په دغه حدیث کې عمل ذکر شوی دی، انما الاعمال بالنیات. د عمل 2 جهات دي، ورود من الله، صدور من العبد. ورود من الله هغه په وحی سره ده، خدای پاک وحی نازل کی حکم ذکر کی چې اقیم الصلاة مثلا. او صدور من العبد دا بیا په نیت سره ده، بنده نیت عمل وکي نو بیا نیت عمل وکي. نو عمل ذکر ده کې د عمل مبدا او منتها. اول جانب د عمل هغه ورود من الله ده، ورود من الله په وحی سره ده، د وحی د باب سره مناسبت په دغه عنوان باندې ده. او صدور من العبد په نیت کېږي، نو عمل هم کې ذکر ده، نیت هم کې ذکر ده. او بل جواب، وحی یو سر ده د اسرار الهیه ونه چې موجب د شرح صدر کشف الاسرار ګرځي. د نیت صفانیت دا هم یو سر ده د اسرار الهیه ونه. نو په دغه حیثیت باندې د وحی او د سر په منځ کې د نیت په منځ کې مناسبت ته د بدء الوحی نه وروسته دغه حدیث مبارک ذکر کړی. او یا ترجمه الباب کې موږ تاسو 2 جزء ذکر کړی وو. دوم جزء وقول الله عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعده. دا حدیث مبارک دغه دوم جزء سره مطابق ده، ځکه د ټولو انبیاو وحی اجمالا په حدیث کې ذکر و. اوس د ټولو انبیاو د وحی مشترک مثال ذکر کیږي په دغه حدیث مبارک کې. دا اصلاح د نیت دا د آدم علیه السلام نه نیولې تر نبی علیه السلام پورې چې څومره انبیا راغلي دي، څومره شرایع ذکر شوي دي، په ټولو کې اخلاص د نیت مطلوب ده. نو د دغه دوم جز دپاره مثال ده، د هغې اثبات به کیږي چې وحیا د ټولو انبیاو په منځ کې مشترکه هغه د نیت اخلاص ته، وما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. دا هغه ښه جوابونه. اچھا خو شیخ الهند رحمت الله علیه ډېره اوږده قصه را نقل کړې. هغه وی چې یو ډګرۍ ده، یو منصب ده، خو په موږ انګریزي غالبه ده که نه، دا چې یو تعلیم وکې، د تعلیم د نگاه نه تا ته یو مقام ثابت شي چې ډګرۍ ورته د دغه ځای په اصطلاح باندې میټرک، بی ای، بی بی ای، ایم ای، دغه شیان چې ورته ویل کېږي چې 10م پاس ځان ته ډګرۍ ده، د 10م د 12م ځان ته ده، د 14م ځان ته ده، د 14م ځان ته ده. یو دا ډګرۍ دی، یو منصب او عهده ده. دا ډګرۍ کسبي دي، طالب لګیا د 12 کاله سبق وی بیا ورسېدو د ایم ای ته مثلا، دا کسبي ده. اما منصب موهوبي ده. ډېر خلکو د سکولیان موږ وینو 14مې پاس وي خو نوکرۍ نه ورته پیدا کېږي. نوکرۍ منصب ده، کسب یې کړی، هغه یې ده په کسب شی چې د ډګرۍ یې اخیستې ده، خو لیکن عهده دا بیا عطا، خاص عطا ده چې د حکومت طرف نه چاته ورکول کېږي. مثلا په یوه کلاس کې په یوه صنف کې 50 نفره هلکان وي، د یوې ډګرۍ وي،
خو په دا 500 کې 50 ته نوکري پیدا شي 45 ته نه وي نو لہذا دی وی دا نبوتم عهده ده دا ډیګری نه ده دا عهده ده ډیګری نه ده دا چې ورکول کیږي د الله د طرف نه موهبه ورکړه ده الله يعلم حيث يجعل رسالته الله يستفي من الملائكه رسلا دا د خدای پاک ورکړه ده رب کریم عطای الهی ده تر دغه ځای پورې خو خبر کې مشکل نشته وروسته څه وی وروسته وی چې نبی ته چې د عهده د نبوت ورکړيږي دا خو موهبه ده خو نبی په خلکو کې تر ټولو نه امتیازي کمالاتو د صفاتو چښتن وي د اعلی اخلاقو چښتن وي او په اخلاق حمیده کې په کمالات باطنیه کې یو لوی کمال هغه استصح د نیت خلوص د نیت ده حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې خاتم النبیین ده د اخلاقو په لحاظ باندې د ټولو نه د لوی اخلاقو چښتن دی ده او په لوی اخلاقو کې یو د نیت صفایی ده نو دلته د نیت خبره ذکر کړه چې د نبی علیه السلام ته د نبوت ورکړی شوی وحی په نازل شوی د ده وجه نه چې د ده نیت ډېر صفا و ما ته په دغه ځای کې لږ دا توجیه خوند نه راکوي ذاتي والله اعلم هلته یې موهبي بولو هلته بیرته وجه دا چې د ده تاسې سر په خلاص شو زه خو نه یم استاد داسې مجرد کې تردد راشي په دا خبره کې به هر تقدیر خو شیخ الهند رحمت الله علیه دا توجیه کړې ده اوس راځو بیرته د حدیث مبارک اجزاو ته د اجزاو د ذکر نه مخکې د اهتمام خبره کوو اوله خبره د تطبیق د باب سره وه دومه خبره اهتمام د دغه حدیث دا حدیث مبارک په احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې څومره عظیم شان لري د دغه حدیث عظمت دا مسلم عند الکل ده ټول علما د امت د دغه حدیث مبارک په عظمت باندې قائل دي د دغه وجه نه حضرت عبدالرحمن ابن مهدي رحمه الله هغه وی هر مؤلف ته پکار ده چې د خپل کتاب په سر کې د حدیث راوړي اوس نو د اهتمام څه جزئیات تفصیل ذکر کو حضرت سیدنا امام شافعی رحمه الله وی په دغه حدیث مبارک نیم علم ده ولی ځکه دا وی چې د انسان یو ظاهر ده یو باطن دا چې علم کې بحث کیږي خو یا به د جوارح د اعمالو نه کیږي یا د قلب د عمل نه کیږي نو ګویا کې نیم ظاهر د بدن ده نیم باطن د بدن ده نیت د باطن شی ده نو په دې کې نیمه علم ده بعضې علما وی چې نه ثلث د علم ده پکې د انسان اعمال په عمومي توګه ډیر تقسیم دریو شیانو ته راځي اعمال جوارحي د نورو اندامو خو دا ژبه نه ده دا به وروسته راځي تعجب علما د دې په باب کې کوي وجود ډیر کنکای ده جرمه صغیر وجود ډیر کنکای ده خو کاردار به ډیر لوی ده شرک کفر او اسلام په دغه باندې جدا کیږي نو د ژبې اقوالو ځان ته حسابوي نو یو عمل د لسان ده یو د نورو اندامو ده یو د زړه ده په دغه حیثیت باندې بیا د قلب عمل ثلث شو د علم حضرت امام ابو داود رحمه الله هغه وی چې مدار د علم دا استانو شاته کنه کې نستای خبو دا چې دا موږ تاسو نه سره وینو چې سره وینو خو دا مدار د علم په څلور احادیث مبارکه باندې ده یو دغه حدیث مبارک چې انما الاعمال بالنیات ده که سړی فکر وکړي د ابتدا د دین نه تر انتها د دین چې څومره شعبې دي دا ټول موقوف دي په تصحیح د نیت باندې چې ایمان په صحیح نیت باندې نه منافقت ورته ویل کېږي ګورې هغه غټه شعبه
چې لاندې اعمال په صحیح نیت نه ریاکاري ورته ویل کېږي د دغه ټولو کامیابۍ په صحیح د نیت باندې موقوفه ده یو دا حدیث مبارک دوم حدیث مبارک الحلال بین والحرام بین وبینهما مشتبهات دا روان ده چې ښه تحقیق بیا هلته انشاءالله العزیز کې کوو خو اوس نه پام دومره شي چې دا حدیث مبارک مدار د دین ده ولې په دغه حدیث کې بیا ډیر اهتمام د خوراک د پوښاک د چیکاک د نکاح د معاملاتو شوی ده موږ تاسې وویلې بله ورځ چې یوه ګوله حرام وخورې 40 شپې عبادت نه قبلیږي دغه شی ډیر ضرور ده خوراک ده که چیکاک ده که پوښاک ده حدیث مبارک راځي نبی علیه السلام د مسافر سړي دعا ښې قبلیږي خو یو سړی به مسافر به بر سر په خاورو سپېره ډیر د عجز په حال کې وي سوال به کوي الله ته یا رب یا رب خو انا یستجاب له څنګه به دعا قبول شي هغه کالي چې اغوستي دی هغه په حرامو روپۍ اخیستي هغه مړی چې دی خوري په حرامو روپۍ خوري نو چې غذا حرامه شو لباس حرام شو بیا به د دغه سړي دعا څنګه قبول شي ګورې د احتیاج په وخت کې چې ښه دعا قبلیږي خو چې دغه شی خدای مې د نفقې حلالي کړي چې دا ګډې وډې شوې نه په هغه سفر کې هم دعا نه قبلیږي چې د ډېر احتیاج او د قبولي ځای ده په حدیث مبارک کې دغه اهتمام ډیر ده دریم حدیث مبارک من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنی د انسان د ایمان د کمال لوی شعبه ترک ما لا یعنی ده موږ ډیر زندگی په لا یعنی کې تیریږي دا ډیر کارونه مځکه خراب دي لمونځ روژه زکات حج دا داسې اعمال دي چې موقت دي د موږ د زندګۍ په نسبت باندې چې واخله د زندګۍ د عمر سلمه حصه وخت په دغو کې لګیږي خو دا نور اوقات موږ په خوراک په مجلس په خوبو په چکرو په دغو شیانو لګیږي اوس په دغو کې بیا ډیر موږ توجه په دې هغه بیداری په حال کې یا مجلسو ته ده یا چکرو ته ده داسې شیان چې هغه نه دیني فایده په مرتبه نه دنیوي دا لا یعنی یغه ته ویل کېږي چې نه دیني فایده په مرتبه نه دنیوي فایده په مرتبه عمر د انسان دغه ډیر بربادوي چې دا کنټرول شي لکه الله تعالی چې موږ ته حکم کوي چې په ولاړې په ناستې په پروتې په هر حال کې ذکر کوه د دې معنا دا ده چې لا یعنی نه راوګرځو په هر حال کې چې الله د موږ نه ذکر غوښتی د دې وای معنا دا ده چې د لا یعنی نه راوګرځو زندگی مې په یعنی کې شي ذکر یعنی ده مقصود اصلي ده د خدای متعال د تقرب ذریعه ده وروسته به بیا راځي حتی تر جهاد افضل بولي احادیثو کې جهاد څومره لوی عبادت ده ذکر طریقه څنګه افضل شي نو په هغه کې یو نکته درته ذکر کوم نور تفصیل خو به په هغه ځای کې ذکر کېږي وایي ګوره جهاد حسن لغیره ده او ذکر حسن لعینه ده دا اصلي مطلوب ده جهاد خو توطیه ده د هغو د مسلمانولو دپاره ظاهره وژل خو پکې مطلوب نه دي کورو ړنګول خو پکې مطلوب نه دي خو بې د هغه نه کېږي نه چې اسلام ته یې برابرۍ په څوکه کېږي نو زور به ورسره کوي به هر تقدیر دریم دا حدیث او څلورم حدیث امام ابي داود وی چې په دغه باندې عمل وشي دا مدار د دین ده ازهد فی الدنیا یحبک الله دا ډیر د خدای پاک نه انسانان چې لري کیږي د دنیا په محبت لري کیږي ځکه حب دنیا رأس كل خطیئه دنیا محبت چې زړه ته ولوي د درواغ بم بیا شروع شي درنه دوکهبازۍ بم درنه شروع شي د بل سره ظلم بم درنه شروع شي رشوت خبرې بم کې راشي قماربازۍ بم کې راشي سودخورۍ بم کې راشي چې څومره تقریبا ګناوې دي اکثره پکې راځي ازهد فی الدنیا د دنیا نه بې رغبته شه مینه د دنیا مکه یو ګورئ دنیا ده یو مینه محبت دنیا ده د حضرت عثمان ذی نورین چې په یوه جهاد کې په یوه قول
900 اوښان 50 آسان زر د سرو زرو روپۍ اشرفۍ ورکوي په یوه جهاد کې دا دنیا وکه نه وه په دغه دنیا د جنت زیری ورنه کړی شو یو دنیا ده یو محبت دنیا ده په دغه کې خو فرق ده دا محبت دنیا تاواني ده حضرت امام احمد ابن حنبل رحمه الله وی مدار د دین په دریو احادیثو ده یو دغه حدیث انما الاعمال بالنیات دوم الحلال بین والحرام بین دریم شونډې مه ښوروئ وغږېږئ ما غوږ درته نیولی په ما یې واورئ دغه وویل قاري صاحب من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد د بدعاتو نه ځان ساتن لویه خبر دا ده چې په دین کې بدعت نشي داخل اوس که دا ټولو اقوالو ته وګورو انما الاعمال بنیات خو هر یوه حسابوه چې مدار د دین څوک په څلورو حدیثو وییم انما الاعمال بنیات شته پکې چې مدار د دین څوک په دریو حدیثو بیانویم انما الاعمال بنیات شته پکې چې څوک علم دریو حصو ته تقسیمویم یوه حصه یې په انما الاعمال بنیات کې ده څوک چې علم دوه حصو ته تقسیمویم نیمه یې په انما الاعمال بنیات کې ده دا حدیث ګورې ټولو کې راغی نو ځکه دغه حدیث مبارک ډیر محتم بشان ده تصحیح د نیت د تصوف ټول غرض و غایه هغه دا ده حضرت مجدد الفسانی رحمه الله لیکي وای علوم معارف احوال مواجد که در اثناء طریقت راه بندهد از همه ایشان در گذشته به مقام اخلاص و رضا باید رسید نه جذب مطلوب ده نه کشف مطلوب ده نه نور احوالات مطلوب دي تر ټولو نه دا به شاته غورځوي که کشف درته پیدا کېدو کار شي په دغه کې به څوک نه کوي دغه ځای ته به ځان رسوي چې هر عمل د خاص د خدای د رضا دپاره شي دغه اصل غایه د ټول تصوف ده چې په ټولو شیانو کې کوشش تا وکړي چې عمل د خاص د خدای د رضا دپاره شي من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان دا د حدیث مبارک د عظمت خبره دریمه خبر د حدیث مبارک د شان ورود په حیثیت باندې دا حدیث مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وخت وویل شان ورود قصه د ورود چی و یو صحابي مبارک یوې ښځې ته چې هغه مشهوره ده په ام قیس رضی الله تعالی عنها باندې هغې ته پیشنهاد د نکاح وکړه دی ورته وویله زه نکاح در سره کم خو به شرطې چې هجرت به را سره کړي چې مدینې منورې ته لاړ شو هلته نکاح در سره کم دلته یې نه کم د صحابي مبارک نوم یې نه ده اخیستی خو د ښځې نوم ذکر شوی د ام قیس هغه صحابي بیا مشهور په مهاجر ام قیس و چې راغله مدینې منورې زاده الله شرفن ته حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دا قصه خبر شو چې پلانکي صحابي د پلانکۍ ښځې سره د نکاح په بنیاد هجرت کړی ده هغه د حدیث مبارک ویلی ګورئ او مسلمانانو هجرت ډیر عظیم عبادت ده چیرې ګناه وي په معاف کیږي خو چې نیت صفا وي د خدای رضا یې که هجرت کې د واده دپاره که هجرت کې د دنیا دپاره چې په یغه ملک ته لاړ شه هلته کاروبار ښه ده دا هجرت لغوي ده وطن خو د پرېښی خو هغه شرعي حیثیت چې کوم ثوابونه دي هغه ثواب نه په مرتب کیږي دستي اوس اعتراض واردېږي چې هجرت کې د نکاح اراده وشوه د نکاح په اراده لاړ حضرت پیغمبر علیه السلام تردید وکړه هلته حضرت ابو طلحه رضی الله تعالی عنه حضرت ام سلیم رضی الله تعالی عنها ته د حضرت انس رضی الله عنه بیبي ته پیشنهاد د نکاح وکړه د ایمان نه و راوړی
دی ورته ویلې دی ایمان راوړ میړه ایمان را نه وړ هغه وتښتېدو د تبوک د روم په طرف باندې د حضرت انس پلار هغه لاړ ایمان یې را نه وړ نکاح ځکه ختمه شوه حضرت ابو طلحه چې پیشنهاد وکړو مؤمن لا نه و دی ورته ویل زه نکاح در سره کوم خو به شرط چې ته ایمان راوړې حضرت ابو طلحه ایمان راوړ اوس ایمان ظاهره ته چې وګورو د نکاح دپاره شو که نه شو اوس ایمان ډیر مهم شی ده که هجرت خو ایمان ډیر مهم ده بیا دلته ولې دا ونه ویل چې دا ایمان نه ده قبول حضرت پیغمبر علیه السلام په دغه ایمان راوړلو د حضرت ابو طلحه باندې تردید ونه کړ او په هجرت مهاجر د ام قیس باندې وکړ د دې لپاره جواب دا ده چې اصلا حضرت ابو طلحه رضی الله تعالی عنه مخکې نه اراده د ایمان وه خو سوچ تأمل یې کوه حقیقت یې ځان ته معلومه وه ام سلیم رضی الله عنها چې د نکاح دپاره دغه شرط پسې ولګوه نو دی ښه متوجه شو حقیقت دین ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم حقیقت ته چې بصیرت تامه یې راغی په بصیرت تامه یې ایمان راوړ صرف د نکاح په نیت نه او نکاح یو مباح عمل د دغه نیت هم ورسره راغی هغه خو ضمني خبره شوه یغه داسې مثال ده لکه یو سړی مرض داسې مرض باندې ده چې ډاکټر د پریز حکم ورته وکړه چې دا مه خوره دا مه خوره دا مه خوره سړي د ځان سره سوچ وکړه چې خو روژه ونیسه الله به راضي شي ضمناً به پریز هم پکې راشي دغه ضمني نیت د ده روژې ته تاوان نه رسي یا سړی تللی د بیت الله شریفې ته طواف په بیت الله شریفه کوي په طواف کې مقصد د الله رضا ده خو ورسره د ده په یو چا باندې پور ده هغه مدیون یې هم ولید نو هغه په طواف لګیا ده دا هم دستي پسې جګ شو طواف ته چې اوس طواف به هم وکړې هغه مدیون به هم څارې داسې نه وي چې درنه ورک شي نږدې نږدې پسې ځه چې طواف نه خلاص شو زه تې بې ونیسي چې ما پور راکړه اوس دغه ضمني نیت هغه طواف ته څه تغییر نه ورکوي بیرته بیا سوال واردېږي چې دغه توجیه بیا په دغه هجرت کې ولې نه کې خو د ده د مقصود اصلي هجرت لله وي ضمناً د دې مباح عمل خو د نکاح نیت خو مباح ده چې ایمان ورسره پروا نه لري هجرت ته ولې تاوان ده نو موږ جواب کو توجیه به په هغه ځای کې کوي چې نص نه وي موجود قیاس د نص په مقابل کې جایز ده دلته خو صریحي نص موجود رسول الله صلی الله علیه وسلم تردید کړی خو دته په وحی یا په کشف نبوت معلوم شوی چې دغه نیت صرف نکاح و نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم رد کړی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم رد کړی اوس نو توجیه ما ورته که توجیه خو هلته کېږي دا توجیه چې بیا کېږي بیا خو العیاذ بالله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کلام تکذیب راځي چې ده بې ځایه رد کړی د خو هجرت خو صحیح ده دا دریم بحث په شان ورود د دغه حدیث مبارک کې اول د تطبیق خبره دوم د اهتمام خبره دریم د ورود خبره څلورم اوس اجزاو د حدیث مبارک ته راځو اوله جمله کې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي انما الاعمال بالنیات په بعضو روایت کې راغلی دی انما الاعمال بالنیت دلته دواړه جمع ذکر شوي اعمال هم جمع ده نیات هم جمع ده خو په بعضو روایتو کې اعمال جمع نیت مفرد ذکر شوی اول د دغه دوه جملو د احادیث د دغه دوه طریقو په منځ کې تطبیق حضرت پیغمبر علیه السلام حدیث ویلی د کومې ویلی د کوم صحیح ده کوم نه ده صحیح ده تعبیر کې راوي به خطا شوی وي نو دی د دواړو دپاره توجیه ذکر کوي چې نیت مفرد ذکر وي اعمال جمع ذکر وي د دغه وجه دا ده اعمال د جوارح سره تعلق لري جوارح متعدد دي لاس پښه ژبه سترګې غوږونه قدمونه عورات هر څه متعدد دي د دې اعمال هم ډیر دي او د نیت تعلق د زړه سره ده زړه یو نیت چې خاص د خدای د رضا دپاره هغه معتبر د تعدد نشته پکې نو زړه یو ده عمل هم یو ده
جوارح ډیر دي، اعمال هم ډیر دي. نو د جوارحو د اعمالو نه تعبیر په جمع وکړو، انما الاعمال، او د زړه یو د عمل یو د هغه نیت ته، نو تعبیر په مفرد وکړو انما الاعمال بالنیت. دومه توجیه یا دا ده چې په اعمالو کې تعدد د جهاتو په حیثیت راتلی شي، عمل به وي یو خو په متعددو جهاتو متعدد اعمال ورته ویل کېږي. د متعددو اعمالو ثواب خدای نعمت تعالی ورکوي، خو په نیت کې دا توجه نشي کېدی، تعدد نشي راتلی. اوس مثلا د کور نه د جمع د لمانځه په نیت وځې، دا د کور نه سفر کړن تر جمعه پورې رسیدن دا یو عمل ده، خو که نیتونه پکې ډیر شي د ډیرو اعمالو ثواب خدای پاک سړي ته ورکوي. مثلا د کور نه روانېږي جمع ته یو 15 منټه پاتې دي، ته دا نیت وکړې وختي لاړ شه چې هلته یو 2 رکعته تحیة المسجد وکړې، نفل وکړې، هلته لږ تلاوت وکړې، هلته لږ ذکر وکړې، هلته که یو عالم بیان کوه څه استفاده تر وکړې، هلته که خلک موجود و عالم نه و چې زه څه بیان وکم خلکو ته افاده وکم، هلته د نیکو خلکو ملاقات وکم. دا زیارت د نیکو خلکو ګورې یو مستقل عبادت ده، د نیکو خلکو ملاقات وکم، دا نیت وکړې وختي لاړ شم چې د ګناهو نه محفوظ شم، د باندې سترګو نظر غلط لګیږي، ژبه غلطه استعمالیږي، غوږ غلط استعمالیږي، اندامونه، چې هلته په جماعت کې د دغه مجلسونو خلاص شم، د غلطو نظرونو خلاص شم، د ګناهو نه خلاص شم. دا نیتونه ډیر پکې وکړه، په دا یو عمل خدای پاک د ټولو نیتو موافق ثوابونه درکوي. او په نیت کې تعدد نشي راتلی. نیت هغه معتبر ده چې خاص د خدای د رضا دپاره وي، چې د خدای رضا نه وب کې هغه نیت ته اعتبار نشته، ځکه نیت مفرد ذکر کړی. او هغه نسخه چې نیات هم جمع پکې ذکر ده، لکه دلته چې کومه نسخه راغلې ده انما الاعمال بالنیات، نو د موږ یو قاعده ده د اصولو چې مقابله د جمع چې د جمع سره راشي تقسیم په احادو باندې پیدا کوي. نو دا معنی هر عمل په خپل نیت پورې موقوف ده، د هر عمل مدار په خپل نیت ده. که نیت حسن و عمل حسن ده، که نیت قبیح و عمل قبیح ده. لکه اوس مثال ورکو، عطر استعمالول، خوشبویي استعمالول، که دغه یو عطر دی خوشبویي د سړی استعمالي، نیت دا وکړي چې سنت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ده، نیت دا وکړي چې د ما د خولو د بدبویي نه بل مسلمان ته ضرر ونه رسیږي، خوشبویي استعمال کم چې د ما د بدبویي نه څوک په عذاب نشي. په دغه نیت باندې دغه عطر لګول عبادت شوه. نیت یې وکړو چې د دغه عطرو د خوشبویي په برکت د ما دماغو کې قوت پیدا شي، زه ښه مطالعه بیا وکړی شم، درس و تدریس بیا وکړی شم، عبادت شو. په خوشبویي لګولو خدای پاک ثواب درکوي. او که دغه خوشبویي استعمالوې د فخر دپاره چې مجلس ته ورشم او د خلکو داسې قیمتي عطر نه وي او ما استعمال کړي، نو په خلکو یې غټه وویایم چې خلک به وي چې د څومره قیمتي عطر استعمال کړي. یا دا نور غریبان نه دي، دا په هر څه خطا کیږي. عطر دې استعمال کړه، ښځو ته ورغلی، د ښځو پردیو ښځو جلب مطلب ده. مدرسه کې د ښځو استاز ښه عطر استعمال کوه چې الجونو درته سودا شي، واده ته لاړ شه چې ښه عطر استعمال کړه چې الجونو درته سودا شي، اختر مبارکیو ته کورو ته ورځه عطر استعمال کړه چې د الجونو درته سودا شي. به هر تقدیر اسې به مثالونه درکړه. دا د اجنبیاتو د جلب دپاره په دغه نیت چې استعمال کړه، دغه عطر دې استعمالولې ګناه وګرځېده. عمل یو د ګوره چې ښه نیت وکړي عبادت ده، په دغه عمل کې چې نیت خراب شو ګناه شو. دا ذاتي یو لوی قانون ده د ډېرو اعمالو دپاره. مباح شیان دا به تشریح بیا وروسته کوو. اکثره په ښه نیت عبادت کیږي، په بیکاره نیت ګناه کیږي. ګوره اصل کې وي مباح،
مباح خو نه ثواب یې پکې نه عقاب یې پکې خو دا په نیت باندې ثواب ته هم برابرېږي په نیت باندې عقاب ته هم برابرېږي انما الاعمال بالنیات دومه خبر په دغه جمله کې نیت ذکر شو اعمال په چا دي په نیت باندې دي نیت څه شي ته ویل کېږي نیت په لغت کې قصد او ارادې ته ویل کېږي او په اصطلاح کې الاراده المتوجهه الى الاراده المتوجهه الى الافعال ابتغاء مرضات الله یو عمل ته اراده کوي چې دا عمل وکم د څه دپاره چې الله راضي شي نو دلته ګورئ په اصطلاحي معنا کې قید خصوصا واخیسته شو د الله رضا کې مطلب ده اوس نیت په لغت کې مطلقا قصد و ارادې ته ویلی شو په اصطلاح کې هغه اراده چې متوجه وي فعل ته د دې دپاره چې الله تعالی راضي شي دلته د نیت کومه معنا مراد ده لغوي او که شرعي وایي د نیت لغوي معنا مراد ده ولې وروسته په تشریح کې دواړه قسمه نیتونه ذکر شوي دي که نه چا نیت چې د الله رضا وي په هجرت کې نو نیت هجرت قبول ده خو که د ښځې دپاره وي یا د دنیا دپاره وي نه د قبول ده د ښځې نیت خراب نیت شو او د الله رضا نیک نیت شو خو دواړه ذکر شو حسنه او قبیحه دواړه ذکر شو نو معلومیږي چې دلته د نیت نه مطلقا لغوي معنا مراد ده بله خبر اعمال په نیت دي نیت معنا موږ وکړ چې اراده او قصد ته ویل کېږي د نیت د ارادې فرق شته که نه نو څوک نیت اراده قصد عزم الفاظ مترادفه دي تعبیرونه بدل دي خو د ټولو حقیقت یو شی ده او څوک نه د دوی په مابین کې فرق ده فرق په دې کې ده اراده کې مقصود صدور دی هغه پیل وي وجود دی هغه عمل وي چې هغه عمل موجود شي په دنیا کې نور غرض مرید ته د اراده کوونکي څه غرض مرض نه وي پکې صرف د هغه شي وجود مطلوب وي او نیت چې څوک د یو شي دپاره کوي د ده د غرض لحاظ هم وي پکې دا کار یې د څه دپاره کړی نویتو لکذا هغه نیت یې ذکر کېږي چې د څه غرض دپاره ده نو لحاظه چې په اراده کې غرض د اراده کوونکي نه ده ملحوظ او په نیت کې ملحوظ ده الله تعالی ته چې نسبت کېږي د ارادې کېږي اذا اراد الله شیئا ان یقول له کن فیکن و چې الله اراده د یو شي وکړي چې پیدا یې کړي مطلوب وجود یې هغه شي ده چې پیدا یې کړي هغه وجود ته رایستل ده نور غرض الله ته نه ده راځي چې د ده په پیدا کولو کې د خدای په خدایي کې لوی راځي پیدا یې هغه ته راځي کېږي او نیت چې کوي یو عمل ته د یو غرض دپاره وي نو بنده په عمل کې نیت راځي نه والې کذا دا د دې دپاره چې افعال د خدای پاک معلول بالاغراض نه دي څه غرض د ده نه یې پورې متعلق شانورشاه کشمیري رحمت الله علیه وي چې افعال د الله تعالی هم معلول بالاغراض راځي خو چونکې د رب کریم په شان کې که د فعل نسبت دته کېږي که د اسم اطلاق په ده باندې کېږي دا ټول توقیفي دي د شریعت نه د نیت نسبت الله ته نه ده شوی د ارادې شوی ده هلته اذا اراد شیئا اذا اراد الله د ارادې نسبت شوی خو د نیت نه ده شوی ځکه یې موږ نه شو کړی که نه غرض دې راشي څه پروا لري بله خبر انما الاعمال بالنیات دا خو موږ د نیت نه خبره د شا د لوري نه را شروع کړه نیت کې مې خبره وکړه اوس راشو عمل ته دلته یې وویلې انما الاعمال بالنیات داسې یې ونه ویلې انما الافعال بالنیات یو عمل ده یو فعل ده دغه په منځ کې څه فرق ده وایي په فعل کې حدوث وي او په عمل کې دوام و استمرار وي ځکه فعل په فارسي کې تعبیر په معنا لغوي کې چې کېږي کردن
او عمل ساختن جوړول د کوټې جوړول د جماعت جوړول ډیر وخت غواړي او کردن وخت نه غواړي. وشو چې خښته د کېښود د عمل وشو دا یوې خښته کېښودن ته پیل ویل کېږي خو جماعت نه ورته ویل کېږي. دا جماعت پس دا جوړښت نه چې دا ټول وخت په تیر شو. اوس نو چې په اعمالو کې دوام او استمرار ته اشاره ده او په پیل کې نه ده. دلته عمل ذکر کو موږ ته اشاره کوي چې دا اصلاح د نیت دا په ټول عمل کې ضرور ده او مقصود په عباداتو کې استمرار او دوام ده. د یو ورځې نه د جمعې نه چې یوه جمعه صوفي شو وروسته بیا فرض منظم پرېږده. دوام استمرار موږ تاسو ته وروسته حدیث مبارک را روان ده احب الاعمال الى الله ادومها چې هغه ډیر دوام کې هغه عمل الله تعالی ته ډیر محبوب ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ډیر محبوب ده. بل فرق دا ده چې عمل فعل د ذوی العقول ته ویل کېږي او فعل عام ده د ذوی العقول وي که د غیر ذوی العقول وي. د حیوان عمل ته فعل ویل کېږي خو عمل نه ورته ویل کېږي. موږ بحث د انسانانو د کامیابی بحثونه دي د مصنفین چې کتاب جوړوي که د حیواناتو خو انسان مطلوب ده. نو ځکه د اعمالو خبره حدیث رسول الله خو تربیه د انسانانو کوي. اعمال ذکر کړه چې د ذوی العقولو کامیابی هلته راځي د ذوی العقولو کامیابی هلته راځي چې د دوی په دائمي عمل کې نیت صفا وي د خدای رضا وي. همیش دپاره چې کوم عمل کوي که یو سړی تر یو وخته پورې عمل کوي د خدای رضا پکې مطلوب وي وروسته په دغه عمل کې ریاکاري تر شروع شي الله مو دې وساتي بیرته عمل برباد شو که نه شو برباد. بل انما تلاړ شو اعمال م ذکر کړه اوس انما تلاړ شو. انما الاعمال بالنیات انما د عاداتو د حصر نه ده د لا الا په معنا باندې ده. نو ظاهره معنا دا ده لا عمل الا بالنیت. عمل نشته مګرم په نیت ده نشته بیرته د نشته نه بیرته ظاهره معنا دا معلومیږي چې حسن وجود عمل کېدی نشي دنیا کې عمل کېدی نشي چې نیت نه وي. نو په دغه سوال واردېږي چې وجود د اعمالو په نیت دلته موقوف معلومیږي. بې نیته لکه عمل چې بالکل وجود ته راتلی نشي او موږ وینو ډېر اعمال بې نیته کېږي لکه د خپل طالبان چې وایي وینو په کلو کلو باندې علم کې لګیا دي خو نیت نه وي. دا ډیره مهم ځای ده. په کلو کلو لګیا وي نیت نه وي. چیرې ځې مدرسې ته چیرې سبق وایم سبق وایم خو نیت ته خو دا سبق د څه دپاره ویایم نیت خو دغه ځای ده چې د خدای رضا ده او که غیر د خدای رضا ده. دغه ته یې ورپام هم نه ده چې زه د علم د چیش دپاره کوم. عمل کوي په کلو کلو پکې لګیا ده خو دا چې زه دغه عمل کوم د خپل دماغ ستړی کوم مسافري کوم روپۍ لګوم منت استاذ تیروم د ناظم او د محتمم تیروم دا دومره خواري کم د څه غرض دپاره دغه ته یې ورپام هم نه چې کله دورې ته راشي بیا یې پس د هغه نه چې حدیث واوري ورپام شي چې علم خو هم دوه قسمه ده د الله د رضا دپاره د دنیایي مفاداتو دپاره. موږ تاسو سره روان ده چې څوک علم د دې دپاره وکړي چې په عوامو یې غټه وویایي د دې دپاره یې وکړي چې د ملایانو سره مقابله په وکړي د دې دپاره یې وکړي چې د عوامو توجه ځان ته راواړوي. په دغه علم به جنت ته ځي که جهنم ته. نیت خراب شو که نه شو. نبی علیہ السلام علم نافع و غیر نافع په دعا کې مخ تقسیم کړی ده که نه خدای علم نافع راکې د علم غیر نافع نه مې وساتې. دا د علامه سیالکوټي په باب کې راځي. عبدالحکیم سیالکوټي وایي دا په کومه مدرسه کې اوسېدو دغه مدرسه یو تجار جوړوه. دا تجار ته یو وارې سوچ پیدا شو چې ته دومره خواري کوې په دا مدرسه پورې جوړه دې کړه خرچه ټوله ته ورکوې د طالبانو نیت خو وګوره چې دوی د علم د څه دپاره کړي
تا ته چې خدای ثواب په درکوي که نه د څه خل طالبانو ته هغه کوي خدمت کوي وایي راغی مدرسې ته یو طالب په مخه ورغی پوښتنه ترې وکړه طالبه چې کې سبق یم چیرې یې په دغه مدرسه کې اوسېږم مسافر میلمانه یم راغلی د څه دپاره د علم کې ده ورته ویلې د ما پلار ملا و مړ شو ډېر کتابونه یې پاتې دي زه وایم چې کتابونه ضایع کېږي علم وکړه چې دا کتابونه محفوظ شه د پلار میراث ضایع نه شي دا یې پرېښی مخ ته ورغی بل طالب ته څنګه علم د څه دپاره کوې د دې دپاره ما پلار قاضي و چې زه د عهده د پاکستان نوکرۍ د نیکه نوکرۍ لمسیو پورې خو میراث دی یو بل ته چې پلار نوکرۍ بیا نیسي که یې نه نیسي زوی چې پلار مې قاضي و چا د قضا عهده بیا زم پیدا کړم بل نه یې بله پوښتنه وکړئ هغه بل نه هغسې نیت ورته وښو عبدالحکیم غریب او ملنګ طالب و وایي ده ته یې ویلی چې طالبه تا علم د چیش دپاره کوې وایي ده ورته ویلی د الله د رضا دپاره زه په دا علم په دا وپېژنم چې خدای پاک په چی شي راضي کېږي زه هغه عمل وکړم چې الله رانه راضي شي او دغه د خدای د دین خدمت وکړم د خدای د رضا دپاره وایي دا تجار ویله چې بس دا یو طالب چې په دغه مدرسه کې په داسې صحیح نیت علم حاصل کړي د ما د ټولو چندو د ټولو صدقو د ټولو خواریو دغه یو ثمره بس ده او که دا یې نه وای په قسم یې ویلی چې قسم د ټیکټر به مې پسې راوست لکه په هغه وخت کې چې هر چې و دا مدرسه به مې نن د بې خړنګوله علم کې 7 کاله 8 کاله د چا نیت بیخي نه یي چې څه دپاره یې کم د چا نیت خراب وي چې پلار مې ډېره ښه ملایي ده چې ملایي بل څوک رانه ونه نیسي پلار مې مدرسه ده چې مدرسه رانه خرابه نه شي ورونو دا نیت باید صفا کړو ملایان دې موږ ته مشورې ته راځي په اکثرو ځایو کې دا کال په اخر کې هم دغه مشورې ډېرې چې زه مدرسه جوړوم د تا څنګه خوښه ده ولې جوړوې څوک داسې تعبیر کوي لکه چې په علم کې مشهور شي طالبان ور جلب و توجه موجود شي یاره دا د محتممانو سره وخت نه تیریږي دا د پردیو محتممانو سره وخت نه تیریږي نو خپله مدرسه جوړه کړه د خپل اختیار به یې نو زه ورته وایم چې ښه د تا سره به بیا بل مدرس څنګه وخت تیروي چې ته محتمم شې محتمم سره چې وخت نه تیریږي نو ټول هر سړی به ملا دا یې چې هر سړی به ځان ته مدرسه جوړوي ځکه د بل سره خو وخت نه تیریږي خو تا سره هم بیا وخت نه تیریږي پیه ما پیه مدرسه جوړوم په اصل کې پیه ما پیه دا پیه ما پیه کوم کتاب ډېر لیکي مسلم ثبوت حاشیه ډېره لیکي پیه ما پیه څوک یې د دغه دپاره جوړوم چې موږ ټول قوم ټوله علاقه د علم نه محرومه ده مدرسه جوړول خو یو غټه ذمهواري ده ډېره ستړې غواړي خصوصا دا جوړول ډېره ستړې غواړي بیا خاص کر په ابتدایي مرحلو کې چې خلکو د لیا خدمت نه یې لیدلی هلته به ډېرې خوارۍ کې په ډېر تکلیف به یوه کوټه جوړوې په ډېر تکلیف باندې به یوه برنډه جوړوې دا خلکو توجه هلته اوړي چې یو وار د خدمت وویني طالب وویني خواري وویني بیا نو خلک وروسته ښه کېږي خو اول خو ډېر ستره تکلیف اوس نو چې یو سړي سره خدایي دا فکر چې ما ټول قوم تباه ده یو عالم نشته پکې یو طالب نشته پکې د دینه ناخبره دي دا ټولو خواریو ته د خدای د رضا دپاره غاړه کېږدي چې خیر ده زه د ستړی تېره کم ماته د خلک منت وکړي بې ځایه الفاظ راته ووایي بل څه دې وکړي بل څه دې وکړي خو چې زه د خدای د دین خدمت وکړم په دا قوم کې طالب پیدا شي په دا قوم کې خدای پاک یو حافظ پیدا کړي په دا قوم کې خدای پاک یو عالم پیدا کړي ضرورت وي د مدرسې دغه عالم چې په بله مدرسه کې بیا مدرس کېږي خو مفته خبره ده صرف کتاب د ویایې نوره مسؤلیتونه تکلیفونه نشته شهرت په دیم ډیری کتابونو کې به دیم ترقي ډیره راځي غټ ملا به درنه جوړ شي خو ثواب د چا ډیر ده
چې د هلکانو تربیه وکړي د عوامو تربیه وکړي دغه ډېر ده که بخاري درس کې اوس نو نیت کې خبره ده هر څه شي کې باید موږ د خدای رضا مطلب کو که یو ځای کې د استازي مو چانس راته پیدا کیږي او یو ځای کې د مدرسې د جوړولو راته پیدا کیږي دغه ته وګوره چې ما ګټه د خدای د دین په خدمت په خاطر په کوم صورت کې ډیره ده د الله رضا مطلب که په درس کې د خدای رضا لحاظ ډیر و د خیانتو د هر څه شي نه پکې محفوظ وي د یوې روپۍ غم نشته در سره بیا خدا خدمت وکړه خو که علاقه کې خواري تکلیفونه د پروسه کالې ما سره داسې مشورې اول کالې د ما په ملګرو کې داسې مشورې شوي 6,000 کوره کلی 6,000 کوره قوم د دې موږ په یخ کې وایي موږ 2 طالبان یو په کوټه کې و دوره وه یو دلته د ما سره دوره وه 6,000 کوره قوم موږ صرف دا 2 طالبان کې لرو د دورې یو طالب په دغه ځای به کېنستو کمرې ته راغی چې ما ته وایي ژړل چې ما ته ډېرې دعا که نو ما زه خو دعا ټولو ملګرو ته کوم وایي نه ما ته ډېرې دعا که بیا عزتي حال راته ویې وایي 2,500 کوره کلی د موږ قوم ده زه چې ابتدایي طالب شوم بیا چې کله کلي ته لاړم اذان مې وکړو وایي راپورې خندلې ځوانانو منډې راویلې په دا نارو چې دا چې دي څه نارې وایي اذان یې وایي نه و اورېدلی سبحان الله اسلامي ملکونه دي اسلامي ملکونه دي موږ تاسو خو دا خلک دا لږ دلته دا طالبان چې دا اوس دومره لویه مجمع الحمدلله وویني زه ته وایي چې علما تر امت زیات دي د امت تر ضرورت زیات دي مدرسې زیاتې دي حتی بعضې ملایان یا دا ووایي چې مدرسې د امت تر ضرورت زیاتې دي عوامو ته دا په فکر کې وایي چې په زرګونو علما دي کور په کور لویشت په لویشت سکول ده هغه نه دي ډېر خو په علاقه کې یوه نیمه مدرسه ده هغه ته دی ملا د ملا نه ده خدای سترګو کې غټ ورولي سترګې پټې کېږي کم خلک ډېر ورته لیدی کېږي که نه موږ تاسې اطرافو کې باید خدمت وکړو اطراف خالي دي غریبانان نن سبا اسلامي ملکونه دي دا څه کالې د موږ دلته یو کلیوال طالب یو ځای ته تللی و د امامت د روژې دپاره چا ځای ورښولو ډېر لرې ځای ته تللی و دا غرو کې وای داسې ځای ته لاړم چې اخري تګ بیا د اوښانو و موټر نه شوی تلی په ټول قوم کې یوه سړي روژه نیوه زه یې نیوم د امامت دپاره ښځې و نر و نور هېچا روژه نه نیوه په ټول قوم کې د دغه نه بیا بیرته مې وایي پرېښوه 8,000 روپۍ راکولې بیرته مې پرېښوه بل چیرې تللی لاهور په طرف باندې هلته په داسې خلکو واوښتم چې لوی سړي و په لمانځه خبر هم نه و تاسو خو دا پنجاب طرف ته لږ لاړ شئ دا خپل پښتانه چې یا سکاره جوړوي دا بټۍ دي یا د خښتو بټۍ دي یا یې هوټلې دي یا نور کاروبارونه دي د لمانځه پوښتنه وکړئ د نر یا د ښځې کې دلته د موږ کلیوال ده دا د ټک روډ باندې پروت ده موږ کډې تللي یو منصرې ته بیا روژه کې د ده پلار مړ شو موږ مریدان دي زه چې بیا مدرسې ته راغلم د اختر په اخره وخت کې نور کله خو به دا هلته چې موږ کډه تله په دغو شپو کې به موږ سبقان شروع کول بیا یې ما ته مړۍ کړې وه نو دا قوم پورې څه خبره شوه زه خو لږ چې چیرې لاړ شم الحمدلله خدای پاک توفیق راکړي په هغه مړیو کې هم څه بیانونه کومه بیا دغه ځوان راته وژړل وایي پلار مو مړ شو ترور مو واده ده په پنجاب کې دغه خپل قوم کې واده ده نو د اختر شپې چې راغلې کور کې مو دا وویلې د اختر دومه وه که دریمه وه چې ترور به راولو پلار مو مړ ده دا هم خبره شوې ده دا به هم پریشانوي دي موږ به هم څه چورت پورې جوړ شي دلته چې راغله په کور کې مجلس شروع شوی د روژو خبره راغلې وایي دې ویلې چې روژه څه وخت راځي میاشت تېره وه وایي قسم ده که په دا میاشت لا خبره وه ولې نه وه خبره ټول قوم نه و خبر روژې نه نیوې په میاشتې روژې بیخي نه وه خبره چې میاشت تېره شوې وایي څه وخت راځي دوی ورته ویلې چې خو روژه خو دا اوس تېره شوه خو دا اوس اختر د روژې اختر و وایي په دا ګرمي کې مړه کېدی نه چې روژه م نیوه خلک غرق دي ختم دي نو بیرته راځو د خپل نیت خبرې ته
نیت د خدای رضا، د خدای رضا خدمت بیا نو چې چیرې د الله رضا پیدا کېده ډېر کوشش باید سړی هلته وکړي. انما الاعمال بالنیات ظاهره دا ده چې د ظاهر نه معلومیږي چې عمل وجود بالکل نشي راتلی بغیر د نیت نه. اعتراض دا و. نو جواب دا ده چې مخاطب د دغه حدیث مبارک چې پیغمبر علیه السلام ویلي دي اهل لسان دي، عوامو ته دا خبره نه ده کړې، صحابو ته دا خبره کړې، اهل علم ته دا خبره کړې. د دغه خبرې په مطلب پیږي چې د دغه وجود نه وجود شرعي مراد ده، وجود حسي نه ده مراد. حسن وجود خو راځي، خو شریعت په لحاظ دغه عمل ته اعتبار شته که نشته؟ خبر خو په دغه لحاظ ده. دلته دا شرعي وجود په حیثیت باندې خبره ذکر کیږي. انما الاعمال بالنیات، یعنی د عمل شرعي وجود، شرعي حیثیت دا په نیت باندې راځي چې څومره نیت صفاو په عمل کې وزن دومره زیاتېږي. پس له دې نه چې جمله مبارکه د حدیث مبارک پوره شوه، انما الاعمال بالنیات، اوس د دغه حدیث مبارک د مصداق په لحاظ باندې یو جزئی مسله کې د علماو اختلاف ذکر کړو. اعمال بالنیات، انما او عادات حصر دا مو ذکر کړه. د اودس خو یو عمل ده. د اوداسه کې نیت شرط که نه ده شرط؟ دا خو یو عمل ده، نیت کې شرط که نه ده پکې شرط؟ امام شافعي، امام مالک، امام احمد رحمهم الله او ورسره نور مرګري هغه وی چې په اوداسه کې نیت شرط ده، دا معنی واجب ده، ضروري ده، بې نیت اودس صحیح کیږي نه. امام صاحب، امام ابي یوسف صاحب، امام محمد صاحب، امام زفر صاحب، سفیان ثوری صاحب، امام اوزاعي صاحب، دغه ډله مرګري هغه بیا دا وی چې نه، استحباب ځان ته خبره ده، خبر په فرضي عمل کې ده، په اوداسه کې نیت نه ده شرط. بغیر د نیت نه هم اودس صحیح کیږي، شرعي حیثیت باندې صحیح کیږي. ولې دا اختلاف راغلی دی د ائمو په اوداسه کې چې څوک نیت شرط بولي څوک نه بولي؟ دا اختلاف منشد شی ده. دا خبره اتفاقی ده چې کوم شی چې عبادت اصلي وي، مقصودي وي، غیر مدرک بالقیاس وي، د عقل کار نه پکې چلیږي، په یغو کې خو نیت اتفاقی ده چې شرط. لمونځ ده، روژه ده، زکات ده، حج ده، د رب کریم د طرف نه په موږ باندې لزوم راغلی. ګټه او تاوان یې موږ په عقل په خپله نه دي معلوم کړي چې موږ یې په دغه باندې دا فایده ده نو ځکه لمونځ کوو. لمونځ شرعي حکم په موږ راغی، روژه راغله، زکات راغی، حج راغی، مدرک بالقیاس نه دي. عبادات محضه ورته ویلی کېږي، خالص عبادات دي. په دغه ټولو کې نیت شرط ده. که لمونځ کې نیت نه وي لمونځ نه ده صحیح، که روژه کې نیت نه وي نه ده صحیح، که زکات کې نیت نه وي نه ده صحیح، که حج کې نیت نه وي نه ده صحیح. او بعضې امور وسائل علی العبادت دي خو عبادت نه دي. د لمانځه دپاره شرایط چې موږ تاسې شروط صلات شریف یایو، د جامو پاکوالی هم شرطه که نه ده. هسې یو مثال راغی، دغه جامې چې پاکه نه وي بغیر د دغه نه لمونځ نه صحیح کېږي. اوس دغه جامه چې نجسه شوه، دا جامه په اوبو مینځې چې صفا شي، د صفایي په وخت کې د مینځلو په وخت کې نیت ورته شرط ده. اختلاف شته پکې، اتفاقي ده چې نیت نه ده شرط. د جامو په مینځلو کې نیت نه ده شرط. اوس رب کریم وثيابک فطهر، لمانځه ته جګیږي او جامه پاکه که هلته هم امر ده. د اوداسه په باب کې هم امر ده، اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهکم وایدیکم، دلته هم امر ده. نو د اودس د کومې قبیلې نه ده؟ د عبادت د قبیلې نه ده که د وسیلې د قبیلې نه ده؟ خبر اوس په دغه ځای کې ده. دا نور ائمه د عبادت د قبیلې نه بولي چې اودس هم یو عبادت غیر مدرک بالعقل ده، شارع حکم راته کړی دی، موږ قیاس میاس مداخله نشته پکې. په نورو عباداتو کې نیت شرط نو په اوداسه کې هم شرط. احناف مبارکینو مرګري وایي چې نه، اودس د عباداتو محضه نه ده، وسیله الی العبادت ده. دا د طهارت د قبیلې نه ده، د عبادت نه. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم مفتاح الصلاة الطهور،
د اودس نه تعبیر په طهور سره کیږي. رب کریم د اودس حکم کوي، بیا چې اوبو نه وي د تیمامه حکم کوي. وروسته څه وی چې الله اراده د دې نه لري چې په تاسو تکلیف راولي، لکن یرید لیطهرکم. د تطهیر د قبیلې نه شو که نه شو؟ اوس نو موږ وایو دا د تطهیر د قبیلې نه ده. جامه چې مینځي تطهیر د نیت نه ده پکې شرط. نو په اوداسه کې ولې شرط شي؟ بیرته شوافی او ملګري وایي چې په دغه کې خو فرق ده. جامه نجسه شوه، نجاست هم په سترګو لیدی کېږي، په وینو سره شوه. چې اوبه دې په توی کړې هغه وینه چې ځي دا هم په سترګو لیدی کېږي، هغه د وینه تر راړه صفا شو. ځکه نیت نه ده پکې شرط. تنجیس هم حسي ده، تطهیر هم حسي ده، په سترګو دواړه لیدی کېږي. او اودس چې کوې، اودس مات شو، مخه یا بوله دې وکړې، لاس نجس ده، مخ نجس ده. نه نجاست په سترګو لیدی کېږي، نه د دې اوبو په استعمال کې طهارت د ازاله د نجاست په سترګو لیدی کېږي. نو دا چې په سترګو یو هم نه لیدی کېږي، نو نیت ته اعتبار ضرورت ده. او هلته چې دواړه په سترګو لیدی کېږي، نو نیت ته ضرورت نشته. امام شافعي صاحب دغوی د دغو فرق ده. موږ جواب کو چې نه، په اوداسه کې هم د اوبو استعمالول دي، د کالیو په مینځلو کې هم اوبو استعمالول دي. د اوبو صفت خدای پاک طهوریت ذکر کړی، وانزلنا من السماء ماء طهورا. اوبو د تا په نیت پاکونکي دي که په خپله پاکونکي دي؟ هغو کې خپل طبیعي صفت خدای پاک دی پاکولی یې کوي. نو اوبو چې په بدن تېرې شوې بدن یې پاک کړه، چې په کالي تېرې شوې کالی یې پاک کړه. بیرته بیا شوافی په موږ سوال کوي چې په تیمم خو هم د تطهیر د قبیلې نه ده، په هغې کې بیا تاسې ولې نیت شرط بولئ؟ او یوه جزئي اختلافي مسله شته، اگر که امام صاحب بیرته رجوع تر کړې، خو په هغه قول چې په نبیذ التمر امام صاحب اجازه د طهارت کوي چې اودس په جایز ده، په هغه قول ترمذي اول کې به درته راځي، په هغه کې امام صاحب هم نیت شرط بولي. نو دغه دواړه ځای کې دا خو هم د تطهیر د قبیلې نه دي، په تیمامه کې ولې نیت شرط بولئ؟ او هغه د نبیذو په استعمال کې ولې نیت شرط بولئ؟ موږ جواب کوو په تیمامه کې ځکه شرط بولو، یو د دې وجې نه په تیمامه کې چې استعمالیږي خاوره استعمالیږي، خاوره ملوثه ده که مطهره ده؟ خو په اصل ذات کې ملوثه ده، نو نیت به د تطهیر پکې، ځکه نیت کې شرط ده. خو موږ خو ویلې چې اوبو کې خو خپله داسې شی استعمالیږي چې په خپله مطهر دي. دوم د اوداسه په باب کې چې کوم آیات مبارکه نازل ده او د تیمامه په باب کې چې کوم آیات مبارکه نازل ده، په خپله په آیاتو کې فرق ته اشاره شوې ده. د تیمامه په باب کې الله تعالی چې کوم آیات نازل کړی، نیت په خپله تر معلومیږي، فتیممو صعیدا طیبا. تیمم څه ته ویل کېږي؟ قصد وکړئ، نیت وکړئ د صعید طیب. په تیمامه کې د نیت شرط معلومیږي، اما په اوداسه کې چې کوم آیات مبارکه راغلی، هلته د نیت خبره شته پکې. پاتې شو نبیز. په نبیزو کې ولې نیت شرط ده؟ احناف هلته خو اوبه استعمالیږي، ولې نیت شرط ده؟ نو احناف یې نبیز نه من کل الوجوه ماء مطلق دی، نه من کل الوجوه ماء مقید دی. ماء مطلق چې هیڅ دخل دی چې شي نه یې پکې شوی، هغه د تا نیت ته ضرورت نه لري، طهور دی په خپله. ماء مقید هغه بیا صلاحیت طهوریت کې ختم شو، شربت روح افزا چې شربت تر جوړ که اوس اوبه ورته ویلی کېږي، استعمال جایز ده په اوداسه کې. ماء مطلق اتا نیت مې ته هیڅ اعتبار نشته، خو چې ما مقید شوې اتا په نیت مطهرې نه ګرځي، په شربت باندې اودس کوي هم نه کېږي. اوس یې نبیزو ته راشو چې دا ماء مطلق دی که مقید دی، وایي دا متردد دی په مابین د دې کې، نه من کل الوجوه ماء مطلق دی. ولې؟ چې نورې اوبه موجودې داسې صفا اوبه چې نبیز نه یي، په نبیز اودس روا ده، خو ماء مطلق خو موجود دي، دا خو ماء مطلق نه ده. ګورې د اوبو نورو په نسبت تقید ته ځي، دا ماء مطلق نه دی، په دغه باندې اودس نه ده روا.
خو چې نورې اوبه نه موجود بیا نبیز موجود دی اوس به تیمم وایې که اودس پکې موږ وایو چې اودس پکې په هغه قول چې رجوع لیانه ده شوی په هغه قول ولې خو ما دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویلی دی د لیلة الجن په شپه ابن مسعود رضی الله تعالی عنه ته چې راغی په اخر کې د جنیاتو د دعوت نه چې دی په دغه ژي کې دی ورته نبیذ تمر پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه ورته تمرة طیبة و ماء طهور په هغه وایي اودس وکړه سره له دې نه چې خورما شته پکې خو ماء طهوري ورته وویلې اوس نو چې من وجه مطلق من وجه مقید شوې نو د اوبو مطلق سره فرق راغی نیت ته موږ یې ځکه ضرورت ده ضمناً بله خبر پسې یادېږي خبر په خبر پورې یادېږي آیا احناف قیاس ته ترجیح ورکوي په حدیث باندې لکه څنګه چې دا نورو بدبختانو مشهوره کړې په دغه کې دا به په مسله د تقلید کې تاسې ته اول ترمذي کې راشي انشاءالله اهل رایه اهل حدیث هغه تفریقی په وخت کې به بیا انشاءالله درته راشي آیا احناف قیاس ته ترجیح ورکوي په ناس باندې موږ وایو نه د دغه اوس په دغه نبیذو کې عجبه تشریح ده خلکو خو مشوره کړې پسې دا ده لیکن اوس راشو احناف ته په نبیذ تمر باندې امام شافعي صاحب دغه امام احمد صاحب او امام مالک صاحب دغه اودس جائز نه بولي قیاس کوي په شربت باندې ناجایز د خو شربت کې خو پاک شی ولویږي خو بورا چینی ولویږي روح حفظه ولویږي ناجیز شی خو نه دی ولویدلی اودس نه ده په جایز دا قیاس کوي په هغه باندې احناف یې چې نه دا قیاس څنګه کې دلته خو نص موجود ده خو پیغمبر علیه السلام په نبیذ تمر باندې اودس کړی اوس د دغه نه بعد ښه ځایونه دا نور راځي په نبیذ تمر باندې اودس احناف جایز بولي خو په نبیذ العسل نبیذ الزبیب نبیذ شعیر باندې جایز نه بولي نبیذ خو دیغو نم جوړیږي اوس دلته قیاس خو وی چې یو وارې په یغه نبیذ جایز شو خو په دا نورو نبیذ دیم جایز شي دی په دغه کې ناس نه ده موجود ناس چې موجود ده په نبیذ تمر کې موجود ده دا نور ځای کې چې ناس نه ده موجود نو قیاس ته اعتبار نه ورکوي دوم قیاس چې په وخت فقدان د ماء مطلق کې چې اوبه مطلق نه وي تیمم ته نشته په نبیذ به اودس کوي جایز ده په داسې وخت کې نو قیاس دا وی چې یو وارې چې اودس په جایز شو بیا خو چې اوبه مطلق موجودي باید اودس په جایز شي خو حنفي چې نه نص چې راغلی په داسې ځای کې راغلی چې هلته اوبه مطلق نه وي نو ته به قیاس نه کوي دریم قیاس دا وی چې په نبیذو چې اودس جایز شو نو غسل دیم په جایز شي خو دواړه طهارت حکمي دي خو احناف یې چې غسل نه ده په جایز اودس په جایز ده خو غسل نه ده په جایز اوس قیاس خو وی چې جایز دي شي دی وی چې نه نص نه ده موجود اوس احناف اهل رای دي که دی اهل رای شو ګورې نص چې موجود احناف تر نص نه تیریږي احناف تر نص نه تیریږي اگر که بیا وروسته به فتوا په دغه چې احناف هم ویلی دي چې په نبیذ تمر باندې اودس نه ده جایز دی هغه نه رجوع کړی ده ولې په ترمذي کې به درته راځي وجه به د رجوع هم درته راشي کنی فی نفسه دا دومره قیاسونه وسره دي خو قیاس ته دی اعتبار نه ورکوي نص ته اعتبار ورکوي دا ولې احناف دا نور ائمه د دغه حدیث نه استدلال په فرضیت نیت څنګه کوي ویلی شي که بس